حضرت ثعلبه رضی الله تعالی عنہ مبارک چې دی دته به حمامة المسجد وایي. حمامة المسجد به ورته ځکه ویل چې دی به ټوله ورځ په جومات کې ناست و عبادت به د الله تعالی کول. حمامة المسجد یعنی د جومات کوتره. دی به دومره په مسجد کې به ناسته کوله چې وتو به تېنه سهار به چې راغی تر ماښامه پورې به ذکر او اذکار او نفلونه تلاوتونه به یې کول. انتهایی زیات بزرګ انسان. دا حضرت ثعلبه رضی الله تعالی عنہ دی انتهایی زیات فقیر انسان هم. یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقیري مې انتهایی زیاته شوې ده، فقیر یم غریب یم، هېڅ راسره نشته، سوال راته وکړه د الله نه راته غوښتنه وکړه چې الله مال راکړي، مالداره شم. نو محبوب عربي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای ثعلبه لاړ شه او د دنیا سره مینه مه ساته، د دنیا سوال مه کوه، او دومره بس دی چې ستا پې ګزاره روانه وي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک کې به کمال دا و چې چاته به وکتل نو په هغه کس باندې به پوهېدو چې د دپاره دغه څیز مناسب دی که نه دی. که نه موږ ورته څوک په صحابه کرامو کې وګورو انتهایی زیات مالدار صحابه کرام شته، لکه حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه مشهور شخصیت دی، صحابي دی، انتهایی زیات مالدار دی. او همدارنګې حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا مبارک انتهایی زیات مالدار دی. خو چې چاته به نبی علیه الصلاة والسلام وکتل چې د دپاره دغه کوم څیز سوال چې کوي دا مناسب نه دی، نو بیا به یې نه غوښتل ورته. دغه ثعلبه رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې یا د الله رسوله ما ته د الله نه سوال وکړه چې مال راکړي. خو نبی علیه الصلاة والسلام چې د ده حالات ته وکتل او د ده خوی ته وکتل نو پوه شو چې مال د ثعلبه دپاره ښه نه دی. ورته ویل چې ثعلبه د مال سره مینه مه کوه، زه لاړ شه. ثعلبه لاړو، بیا په جومات کې کېناستېدو، عبادت یې کولو. همدارنګې ورځې تېرېدې، بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی یا رسول الله انتهایی زیات سخت شوی، سختي را باندې غالبه شوې ده او فقیري ده او لږه ده او بچي مې دي، د الله نه راته سوال وکړه چې الله مې مالداره کړي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته بیا فرمایي ثعلبه لاړ شه، د دنیا سوال مه کوه. بیا لاړو. دغه ثعلبه بیا په جومات کې ناست. په درېیمه ورځ چې بیا راغی نبي علیه الصلاة والسلام یې مجبور وکړه او سوال یې وکړو چې الهه ثعلبه ته انتهایی زیات مال او دولت ورکړي، مالدار یې کړي. نو ثعلبه رضی الله تعالی عنه چې کور ته راغی په بازار کې یو دوه پسونه واغوستل، یو دوه میږې واغوستلې، دا یې کور ته راوستلې. دا به یې سره ولې علما کرام فرمایي دا زیاتېدې، هغې بس بچي پیدا کېدل او بس زیاتېدې. دا دومره زیاتې شوې د ثعلبه رضی الله تعالی عنه د پسونو رمه چې د ده په کور کې بیا نه ځای دی. بیا د کور مخې ته ورته یو شپول جوړ کړو، د سیازغي او بوټي موټي یې تاو کړل، هغلته به یې سره ول، په کور به یې هم ډکو، شپول یې جوړ کړی هغه هم ډکو، لکه موږ تاسو چې ګورو د کورونو مخې ته پارکونه دغسې یو سیستم یې جوړ کړ، هلته به اوسېدل. خو د محبوب عربي صلی الله علیه وسلم دعا وه، برکتي دعا وایي چې کړه قبوله شوې، بس مال یې زیاتېدو. نو هغه دومره زیات شو چې بیا په هغه شپول کې هم نه جای دی، یو خو کور هم ډک شو، شپول هم ډک شو. بیا د مدینې منورې کوڅو کې به داسې سره ولې روانې به وي، خلک یې ډېر زیات په عذاب شول. بس خلک راغله ورته ویل چې ثعلبه داسې کار وکړه چې دغه بیزي او دا ګډې چې دي دا دې ځینې وباسه، دا ښار پرېږده، ځکه چې تا د لاسه ټول خلک په تن دي. نو دی مجبور شو. مخکې ما تاسو ته وایي چې ده ته به یې حمامة المسجد وایي، شپه ورځ به دی په جومات کې ناست و، عبادت به یې د الله تعالی کولو. خو چې کله دی د مالداري شوه ورسره او مال او دولت ورسره راغی، اوس تاسو وګورئ د ده انجام څه شی کېږي، منځونه یې ورو ورو کمیږي. کله دی د مدینې منورې نه ووتلو، بیرون داسې لږ دیهاتو طرف ته لاړو، د غرونو طرف ته، نو هغلته به یې ګډې بیزې د ډاګونو کې به یې سره ولې، و دې ډاګونو ته ووځه، د خپل رمې او شیان دلته سره وه. نو د نبي علیه الصلاة والسلام د دعا برکت هلته پسې زیاتېدلې، دومره ډېرې شولې چې بیخي یو سر او بل سر به یې نه معلومېدلو، انتهایی زیات رمۍ وه. دا ډېرې دي. خو هغلته چې کوم خلک اوسېدل هغوی ته هم تنګ راغلل چې ستا دا پسونه او رمې چې راځي زموږ فصلونه خوري، دې ځای نه لاړ شه، د غرونو طرف ته لاړ شه. بس ثعلبه مجبوره شو د غرونو طرف ته یې کوچ وکړو، هغلته لاړو، هلته به اوسېدو. نو دی به اول چې و منځونه به یې انتهایی زیات کول، خو چې کله هغه ډاګونو طرف ته لاړو نو بیا به چې دی که نه دوه منځونه به یې د نبي علیه الصلاة والسلام سره کول په جمع د ماسپښین او د مازدیګر، او نور درې واړه به چې دی که نه بیا به یې بل ځای کې کول، د سحر او د ماښام او د ماسخوتن. درې منځونه یې بغیر جمع شول. خو چې کله بیخي د غره طرف ته لاړو ټول منځونه یې تارک الجماعت شو، بیا ټول منځونه به یې جمع کول. لاول خو چې دی که نه حمامة المسجد، بیا دوه کم شول، بیا ورپسې ټول کم شول. بیا چې ټول منځونه کم شول کله ناکله به راتلو جمع به یې کوله، ځکه مال او پسونه رمې او دا جایداد زیات و، نو دی به د هغې د وجې نه رسیدګي نه شو کړل چې نبي علیه الصلاة والسلام پسې مونځ کړی، او د نبي علیه الصلاة والسلام پسې یو مونځ علما کرام فرمایي د دنیا او ما فیها نه بهتر دی، ځکه چې چا پسې مونږ مونځ کوو. نو منځونو هغه ترکوالی ترې راغی، د جمع ترکوالی، منځونه خو به یې کول خو جمع ترکوالی ترې راغی. بیا دی په د خپل مالونو کې انتهایی زیات شول، هغې کې مصروف او بیا به یوه جمعه بله جمعه به راتلو، یوه جمعه به راغی بله جمعه به راغی، د نبي اسلام پسې مونځ کولو. داسې وخت راغی چې یوه جمعه او بله جمعه به هم نه راتلو، بیخي هغه مال او مالونو کې انتهایی زیات مصروفه شو.
بیا یو زمانه راغله د زکات حکم راغی. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام د مالدار خلکو پسې ولېږل چې دوی په خپلو مالونو کې باید زکات ورکړي. په 40 پسونو کې یو پسه به ته د الله د رضا لپاره دا په کال کې ورکوي، په 80 پسونو کې 2، همدارنګې که 40 روپۍ چا سره وي 1 روپۍ، او هغه خپل نصاب علما کرام ورته ټاکلی دی. نو صحابه کرام هغه کوم عاملین چې ول هغه ورپسې ولېږل چې تاسو زکاتونه راټول کړئ. نو چې کله ثعلبه ته د صحابه کرام ورغلل چې ثعلبه د زکات حکم راغلی زکات راکړه، نو ثعلبه رضی الله تعالی عنه ورته وایي په دغه وخت کې صحیح مسلمان دی چې زکات څه شی، زکات خو زه نه پېژنم، وایي دغسې په 40 پسونو کې به یو پسه ته د الله رضا لپاره ورکوي. نو ثعلبه خو ورته وایي چې او زه خو څه کافر خو نه یم، دا خو ماته د ټیکس خور غوندې ښکاري، که ټیکس نه دی خو د ټیکس غوندې دی، زه نشم درکولی. بیا ورته چې دا د الله د پیغمبر حکم دی، دا راکړه زه ګوره ثعلبه. بیا ورته داسې کار وکړي چې تاسو د نور مالدارو خلکو ته ورشئ، د هغې نه چې فارغ شي بیا به راشئ زه به یې درکړم. ښه صحیح ده. نو هغه صحابه لاړل، هغه نور کوم مالدار صحابه چې وو هغې نه یې زکاتونه راټول کړل، چا اوښان ورکړل، چا سره زر ورکړل، چا سپین زر، چا روپۍ ورکړل، چا پسونه بس را روان کړي دي. ثعلبه ته بیا راورسېده، ثعلبه موږ ته زکات مال راکوي، زه یې نه درکوم، دا خو چې حساب ورکړو دا خو بې شمېره پسونه او مالونه نو ډېر شی مال راتلو، دی چې دا خو زه نشم ورکولی. په دومره مالونو کې د دنیا سره محبت دومره د دې ثعلبه زیات شوی و چې بیا یې هغه د یو په 40 کې یو پسه ته هم زه نه ښه کولو، زه یې نه درکوم. بس لاړل. چې کله ورسېدل صحابه کرام مدینې منورې ته راغلل، نبی علیه الصلاة والسلام ته یې د حضرت ثعلبه قصه وکړل چې هغه خو زکات نه انکار وکړو، زکات نه ورکوي. نو په دغه وخت کې آیتونه نازل شول چې هغه کسان چې اول به د دنیا او د مال سوال کولو چې بیا ورته الله تعالی مال او دنیا ورکړه، اوس د الله د رضا لپاره د زکات مال نه ورکوي. نو بس نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ویحکه ثعلبه خو هلاک شو. بس هلته د ثعلبه چې و که نه خپلوان ناست ول، هغوی زر په آس باندې پښې واړولې او منډه په ثعلبه ته ورغلل، ورته وایي چې ثعلبه تباه شوې. زر په منډه نبی علیه الصلاة والسلام د زکات ویسه ستا په اړه د قرآن کریم آیتونه نازل شول، تباه شوې. اوس ثعلبه چې ورغی ښه زما په اړه آیتونه نازل شوي دي، بس چې څومره مال یې کېدلو هغې ټول راجم کړو. نبی علیه الصلاة والسلام د پسونه او رمه او سره زر سپین زر راروان کړي او په سرې خاورې باده کړي. دا خاورې بادول دا د عاجزۍ او فول نښه ده، په سرې خاورې باده کړي چې نبي علیه السلام به راته زړه ښه وشي. چې کله راورسېدلو وایي یا رسول الله زما د زکات مال دی. په هغه وخت کې زه نه وم پوه شوی او ما صحابو ته ورنه کړو، اوس زه پوه شوم دا واخله. نبي په دغه وخت کې جبریل علیه السلام راغی چې محبوبه چې په هغه وخت کې ستا په وینا یې زکات درنه کړو چې اوس دې وانخلې. نبي علیه السلام ورته چې زه نه زکات نه اخلم، ځه. هغه یې رخصت کړو. کله چې لاړو ډېر زیات فریاد او زارۍ وکړي چې واخله، خو د الله حکم وای نه غوښتو. الله تعالی په خلکو باندې امتحان کوي. بیا یو زمانه راغله نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانه راغله، نو هغه بیا دا ټول مال راوړو او په سر باندې خاورې بادې او جاړي. خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک ورته فرمایي چې تا نه نبی علیه السلام د دوانو جهانو سردار درنه زکات نه راخلم، زه څوک یم چې درنه واخلم، ځه زه هم درنه زکات نه اخلم. نو بیا زمانه راغله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات شو، عمر فاروق صاحب زمانه راغله، نو هغه ته هم دغسې زکات راوړل. هغه ورته چې نبي علیه السلام درنه نه دی اخیستی، صدیق اکبر درنه نه دی اخیستی، عمر څوک دی چې تا نه به زکات اخلي، ځه زه هم درنه نه اخلم. بیا د عثمان غني رضی الله تعالی عنه په دور کې د ثعلبه وفات شو. علما کرام فرمایي دی بیا منافق شوی دی. نو دا دغه علما کرام فرمایي دا د دې صحابي واقعه اکثریت مفسرین او محدثین ذکر کوي، دا ځکه چې د مال سره محبت کول نه دي پکار. صحیح د دنیا ښه شی دی وګټه، ځکه الدنیا بالوسائل لا بالفضائل. دنیا چې دا په وسایلو ده، په فضایلو نه چې ته د کوټې په یو کونج کې ناست او الله الله کوي چې ما ته به د دنیا خزانې راشي، نه داسې نه. دنیا پسې به څه نه څه حرکت کوي، خو داسې نه ده چې ته ورسره د ثعلبه غوندې هغه بیخي د قلبي محبت ورسره شروع کړي، داسې به نه کوي. که قلبي محبت دې وکړو، د زړه نه دې ورسره د دنیا سره مینه شروع کړله، دا بیا د هلاکت ځای ده. نو د زړه نه به د دنیا سره مینه نه کوئ، ځکه دنیا به ګټې دا ضرورت دی. ځکه نن سبا موبایل ته ضرورت دی، موټر ته ضرورت دی، هر څه اسباب چې د کور او هر د ټول شیانو ته ضرورت دی. ځکه دنیا ده، دنیا په وسایلو روانه ده او مینه به محبت ورسره نه ساتي، ځکه دنیا خو هر څوک ګټي. پوه شوې په خبره؟